د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای څوک چې زورور سي نو عقل مرور سي. وای چې یو تجارتي کاروان یو لیر وطن ته روان و. له دې کاروان سره یو ډیر مشهور عالم او پوه سړی هم ملګری و. په لاره کې د کاروان مخه غلو ونیوله. د کاروان ساتونکي یې ووژل او کاروان یې لوټ کړ. غلو نه یوازې دا چې مالونه یې غلا کړل، بلکې کاروانیان یې هم ډیر سخت ووهل او پر دې سربیره خورا سپک هم کړل. په دې وخت کې یو سړی عالم ته ویل چې ستا قربان سم، ته خو ډیر پوه سړی یې او ټول خلک دې پیژني، ته دې غلو ته یو څه نصیحت وکړه. مالونه خو یې راڅخه واخیستل، اوس دې موږ پرېږدي چې خپلو کورونو ته ولاړ سو. عالم ورته ویل چې تاسې یې وینئ چې هغوی غله دي، زه غلو ته څنګه نصیحت وکم؟ خلکو ورته ویل چې تاسو خو ډیره ښه ژبه لرئ او خدای ډیره پوهه درکړې ده او غله هم انسانان دي او عقل لري. که ستاسې خبرې واوري خامخا یې مني، که مالونه بیرته نه راکوي نو موږ خو دې پرېږدي. پوه سړي ورته ویل چې انسان هغه وخت انسان وي چې په ژوند کې له عقل څخه کار اخلي. کله چې عقل ته شا کړي او د عقل پر ځای پر زور تکیه وکړي، بیا نو انسان نه دی. سړی خو هغه چاته نصیحت کوي چې د هغوی عقل کار کوي. اوس له دې خلکو څخه عقل مرور دی. څوک چې زورور سي نو عقل مرور سي. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک د خپل واک او زور له امله عقل او منطق تر پښو لاندې کړي او د خلکو په ځورولو پیل وکړي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1365 شمسي کال د جنوبي پښتونخوا پنجپای یعنی محمد خیل کمپ کې له ارواښاد مولوي عبدالحلیم صاحب څخه اورېدلې ده. نوموړی اصلاً د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالۍ د سنځري کلي اوسیدونکی و.